بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اول په سر تاسو ټول ته بخیر راغلی وایم. سوالونو جوابونه سیشن دی، راځئ وګورئ زما فین څه تپوسونه کوي او زه هغو له څنګه جوابونه ورکوم. دا یو ورورجان دی، د خپل کمنټ په انګلیش کې کړی دی، خو زه به تاسو ته په پښتو کې د دې مفهوم بیان کړم. دی وایي چې یاره په یورپ کې خلک د کافي استعمال ډېر زیات کوي، نو هغو ډېر زیات اکټیو دي، او په پاکستان کې خلک د چی استعمال ډېر زیات کوي په پښتنو کې، نو هغو دومره اکټیو نه دي. وای مونږ چای نشو پرېښودی. نو ګوره د ده خبره د څه حده پورې صحیح ده. ما چې په خپله وکتل په یورپ کې خلک د بلیک کافي استعمال ډېر زیات کوي، او دلته خلک ډېر زیات اکټیو هم دي او ډېر زیات کارونه کوي، ډېر زیات بیزي دي. دې په مقابله کې پاکستان کې خلک د چی استعمال کوي، د کافي استعمال دومره نه کوي، خاص کر پښتانه کافي دومره نه خوښوي. د هغې د وجې نه کیدای شي چې هغو دومره اکټیو نه وي. خو په دې کې اوس یو نقصان هم شته دی. ډېر شی ریسرچ موږ ته دا ښودلی دي چې په یورپ کې چې کوم خلک دي، نو هغو ته د سټرس د انزایټي چې کومه خطره ده هغه ډېره زیاته سیوا ده، په مقابله کې د هغه خلکو چې کوم په پښتنو کې ژوند تېروي، لکه په ایشیا کې ژوند تېروي، افغانستان، پاکستان، په دې خلکو کې. نو په دې کې یو غټه وجه د کافي ده چې دلته خلک کافي ډېره زیاته استعمالوي او هلته خلک کافي کمه استعمالوي یا نه استعمالوي. نور هم ډېر شی وجه کیدای شي، خو یو وجه پکې دا ده چې بالکل کافي خلک اکټیو کوي، خو چې تی په ډېر مقدار کې سکي، نو خلکو ته سټرس، انزایټي، ډپریشن هم لګولی شي. یو بل ملګری تپوس کوي، وایي ډاکټر صاحب کافي خلک وایي چې د یو خاص قسم مرغۍ غول دي، دا خبره حقیقت ده؟ نو ګوره داسې چل دی چې دا خبره څه نه څه حقیقت په دې کې شته، خو هغه داسې نه ده. داسې حساب دی که نه چې یو خاص قسمه کافي ده چې کوم په دنیا کې ډېره زیاته ګرانه ده او ډېره ایکسپنسیو ده، نو هغه یو د پیشو په شانتې یو ځناور دی، هغې ته وایي کوپي لواک. نو هغه ځناور ولګي، هغه د دې کافي د بوټي چې کوم فروټ نیسي، څه چیري غونته کې فروټي، نو دیو هغه چیري وخوري او هغه دیو معدې ته لاړ شي او په هغې باندې انزایم کار وکړي او هضم یې کړي. خو هغه چې کوم سیډز دي که نه، چې کوم تخم دی د کافي، هغه پکې دغه شانتې روغ پاتې شي او هغه بیا هغو په خپل ډک بولو کې بهر ته وباسي. نو بیا دا کمپني والا خلک راشي او هغه دې بیا صفا کړي او پاکې کړي او کرشي کې د هغې نه کافي جوړوي، او هغه د دنیا ډېره مشهوره کافي هم ده او ډېره زیاته ګرانه هم ده. نو دا خبره بالکل صحیح ده، خو هغه د مرغو د غول نه جوړوي، هغه د پیشو په شانتې یو ځناور دی، هغې ته وایي کوپي لواک، د هغه د ډکو بول نه جوړوي. یو بل فین تپوس کوي، وایي چې په ما باندې یره راولي په مازدیګر کې. نو ګوره دا خبره ما الریډي بیان کړې ده، زه به بیا هم بیان کړم چې کوم خلکو ته سټرس، انزایټي، ډپریشن یي، نو هغو له پکار ده چې هغه د چي نه او د کافي نه پال وکړي. که پرېښودی نه شي، خو چې مقدار ډېر زیات کم کړي، او که پرېښودی شي نو ډېره زیاته ښه ده. د دې وجه دا ده چې په چي او په کافي کې دی کیفین، او چې کله څوک کیفین مقدار سیوا اخلي، نو هغه د پینیک اټیکس راتلی شي، او خاص کر چې چاته انزایټي، سټرس یې ورته، ډپریشن یې ورته، او هغه د چي یا د کافي استعمال ډېر زیات کوي، نو دغه سټرس، انزایټي، ډپریشن ولا سیوا کولی شي. نو تاسو د یو څو ټایمه پورې دا چای او کافي پرېږدئ، نو انشاءالله ستاسو په دې مسلو کې به بهتري راشي. یو بل ورور تپوس کوي، وایي چې ساده که ملک والا ښیي. دا تپوس ډېر شی خلکو په کمنټس کې کړی دی. نو زه تاسو ته وایم ګورئ چای چې دی که نه، که ته پکې پی ور وانه چی او تور چای څکې، نو د هغې د کیفین هغه چې کوم ریزلټ یي هغه مضبوط وي، په تاسو باندې به لږ سټرانګ اثر کوي، لږ مضبوط اثر به د باندې کوي. که اوس پکې تاسو پی ور واچوئ، نو هغه د چی هغه چې کوم تیزوالی دی هغه لږ کمولی شي، خو خیر بیا هم څه نه وایي. نو تاسو یې په پیو کې هم څکی شئ، بغیر د پیو نه هم څکی شئ. دا د خوښې پورې خبره ده، خو زه تاسو ته وایم چې تاسو یې سټرانګ ریزلټ غواړئ، تاسو وایئ چې یاره ما دې را یخ کړي او دا کار دې لږ تیز وکړي، نو بیا پکار ده چې تاسو یې بغیر د پیو نه وڅکئ. بل یو ورور تپوس کوي، وایي سر پلیز ایکسپلین شوګر. ما ته ښکاري د شوګر نه د ده مطلب دی چې ډیابیټس، زموږ پښتانه ورته شوګر وایي، خو د دې خپل نوم دی ډیابیټس. ګورئ زه تاسو ته ډېره په اسانه ژبه کې ایکسپلین کوم. داسې حساب وي که نه چې کله انسان چیني وخوري یا کاربوهایډریټ وخوري، نو چې کله هغه هضم شي، هغه بیا زموږ د وجود سیلونو ته ځي، او سیلونه یې د انرژي دپاره سیزي. خو چې دا دې سیلونو ته ور دننه کېږي، دغه ځای د سیل دپاره یو چابي پکار وي چې یار دا سیل ورته کولاو کړي، او هغې چابي ته موږ وایو انسولین. نو چې انسولین راځي، دغه دروازه کولاوی، دننه ورته دیو لیږي او هغه موږ له انرژي راکوي. خو چې بیا ځینې خلک ډېر زیات د چینی او د کاربوهایډریټ استعمال کوي که نه، نو دغه چابي بار بار راځي او دغه تاله کولاوی او دیو ورته دننه لیږي. نو ځینې خلک دا خپله چابي دومره استعمال کوي که نه، چې یا دا چابي خرابه شي، یا دا د دې چابۍ چې کوم غذا دی، کوم ریسپټر دی، هغه خراب شي. نو بیا دیو په یو بل باندې کار نه کوي. د هغې د وجې نه چې کومه چیني ده یا کوم کاربوهایډریټ ته، هغه زموږ په وینه کې ډېر زیات سیوا شي، نو هم دغې ته موږ وایو شوګر یا ډیابیټس مرض.
یو بل مرګره دی د تپوس کوي وای شین چای څنګه دی نو ما په اچي باندې ویډیو کړی او په کافي باندې نو په هغې باندې خلک ډېر تپوس کوي چې یاره دا شین چای څنګه دی نو شین چای هم ډېر زیات ښه دی خو په شین چای او په تور چای کې فرق دا دی چې د شین چای کې د کیفین مقدار کمی د دې تور چای نه اصل کې په ټول نه سیوا کیفین په بلیک کافي کې دی په دویم نمبر سیوا کیفین په تور چای کې دی او په دریم نمبر بیا په شین چای کې دی نو په شین چای کې د کیفین مقدار ډېر زیات کم دی خو په هغې مقابله کې په شین چای کې د انټي اکسیډنټ مقدار ډېر زیات سیوا دی چې کوم زموږ د وجود نه وچ په وچ دا سوځېدل او انفلیمیشن او پړسوب لر کوي یو بل فین تپوس کوي وایي تاسو هم څکئ چې نو زه تاسو ته رښتیا ووایم زه چې کله په یورپ کې یم او دلته ژوند کوم نو زه ډېر زیات کافي استعمال کوم کافي اسان هم جوړېږي بس ګرم اوبو ته ډایرکټ کافي ور واچوه مکس کا او بس کا خو زه چې کله په کور کې یم او چې کله په پاکستان کې یم نو زه بیا د چی استعمال ډېر زیات کوم او د کافي استعمال ډېر زیات کم کوم ځکه په کلي کې خلک وي نو بس د کلي هغه خپل د ګوړې چای او پای پکې ور واچوي او د هغې مزه بیا هغې مزې ته یو شی هم نه رسي یو بل فین تپوس کوي وایي سرجي د سنلایټ د وجې نه انسان وجود تور شي بیا د دې څه علاج دی ګورئ د دې ډېره ښکلې طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو په کوم ځای کې هم ژوند کوئ که نه اول ته څومره ټمپریچر څومره ګرمي تاسو د هغې مطابق ځانه سن بلاک اخلئ او تاسو چې کله هم سهار پاسئ او د کور نه بهر ته غرمو ته وځئ یا بهر په لاره کې ګرځئ یا چې د خپل ګاډي له ځئ نو تاسو سن بلاک استعمال خامخا کوئ خاص کر د هغه ځایونه چې کم د نور ته اکسپوز دي د نور ته ښکاره دي نو تاسو چې کله سن بلاک استعمالوئ بیا به د نور هغه چې کم خطرناک ریز دي هغه ستاسو د سرمنډ له دومره نقصان نه ورکوي او خلک بیا دومره نه تویږي